دا لهو او لعب لوبې دوی د لوبو ته دومره اهمیت ورکړی لکه څنګه چې یو سړی مونځ ته اهمیت ورکوي. حدیث پاک کې راځي د هغه سړي صفت نبی علیه السلام بیان کړی چې کله یو مونځ وکړي د سړي په زړه کې ماسپښین مونځ وکړي بیا د مازدیګر مونځ په سوچ کې وي. هغه مې دا وي چې اوس به مازدیګر کله راځي، جماعت ته به زه کله ورځم. مقصد دین ګرځېدلی که نه. الله دلته نبی علیه السلام ته فرمایي ته هغه خلک پرېږده چې دوی د لوبو دپاره دومره فکرمند وي لکه یو سړی چې د مونځ دپاره فکرمند وي، یو سړی چې د دین دپاره فکرمند وي. د لوبو نه دین جوړ کړی. دین دپاره چې څومره سړی وخت ورکوي دوی همدومره د لوبو ته وخت ورکوي. ګوره چې په کومه ورځ باندې میچ وي نو د خلکو په منځ کې یو بل ته دا خبره تلقین کیږي چې نن میچ دی 100 بجې شروع کیږي، هغه بل ورته وایي چې 2 بجې شروع کیږي، هغه بل ورته وایي چې دغسې چل دی، پلانکې ټاس ورته وایي که څه هغه چا ګټلی دی، څوک به اول میدان ته وځي. خپل دا خلکو په مابین کې بیا چې کله شروع شي نو راډیوګانې خلک ولګوي، تلویزیونونه خلک ولګوي، ټول دته په فکر کې وي چې اوس دا معرکه به اوس څوک ګټي. الله نبی علیہ السلام ته فرمایي وذر الذین اتخذوا دینهم لعبا ولهوا، هغه خلک ته پرېږده چې هغوی د لهو لعب نه دین جوړ کړی. لهو لعب دپاره دومره فکرمند دي لکه چې یو سړی د دین دپاره فکرمند دی. زما مسلمانانو باندې په فلسطین کې بمونه وریږي، خو ځوانان پیغلې زنانه نارینه یو بل ته نه وایي چې فلسطین کې به څه حالات وي. نن به بیا بمونه وریدلي په مسلمانانو، هلته به بیا ماشومان شهیدان شوي وي، خو لیکن یو بل ته دا خبره کوي چې نن به میچ د چا سره وي، د کوم ملک سره به وي. اول به لوبې ته څوک میدان ته راوځي، څوک به یې ګټي، په لوبه کې کم کلاړیان شریک دي. نو دا د مسلمانانو حال جوړ شو. وذر الذین اتخذوا، الله فرمایي پرېږده هغه خلک چې هغوی جوړ کړی د دین خپل لعبا ولهوا، لوبې او ټوکې، د دین نه لوبې جوړ کړي. او یو معنا دا هم دی چې دا دین داسې ګڼي لکه لوبې او ټوکې، لکه لوبې چې د اهمیت شی نه دی، دوی دین هم دغسې بې اهمیته شی ګڼلی. دین ته چندانې اهمیت په نظر باندې نه ګوري. لکه لوبه چې سړی وګوري یا لوبه وکړي که ونه کړي پروا یې نه، دوی هم دا دین هم داسې ګڼي. که دین باندې د عمل وکړه صحیح دی، او که ودې نه کړي پروا یې نه. که یو زنانه د حیا چادري په سرایي که نه په سرایي، که یو زنانه شرعي پرده کوي که نه کوي، که یو نارینه د ګناه نه ځان ساتي که نه ساتي، د غیبت نه ځان ساتي که نه ساتي، د نورو نارواو د دروغو نه ځان ساتي که نه ساتي. د خولې روجه شته دی خو لیکن د خبرو روجه نشته، د خلکو غیبتونه کوي که نه کوي. نو وذر الذین اتخذوا دینهم لعبا ولهوا وغرتهم الحیات الدنیا. اوس دا وجه او علت الله ذکر کوي ولی دا خلق دین ته چندانې په اهمیت نه ګوري. وی غرتهم الحیات الدنیا، دنیا دوکه کړي دي. دنیا چې کوم خلق دوکه کی هغوی بیا داسې شي، دین ورته لوبه ښکاره شي، دین ورته د لوبې شی ښکاره شي. دې ته ډېر مهم چې دی د ده رواج دی، د ده دستور دی، دی چې په کوم معاشره کې اوسیږي هلته چې خلق په کوم طرز عمل ژوند کوي ده ته هم دغه طرز عمل معتبر دی. دین ده ته معتبر نه دی، ځکه چې دنیا ورته غټ شی ښکاري او دنیا دوکه کړي دي. وغرتهم الحیات الدنیا. یا لوبې ته ولې دی په اهمیت باندې ګوري، لوبې ته ولې د دین په نظر باندې ګوري، ځکه دنیا دوکه کړي دي. دی دا وایي چې ګوره زمونږ به نوم وشي که نه، د افغانستان اوسه پورې نوم نو، کله چې د کرکټ ټیم پیدا شو اوس د افغانستان نوم په نړیوالو کې یادېږي. دا نړیوال دی ته خدای ښکاري نړیوالو کې. دنیا مونږ وپېژندلو، ښه وپېژندلې، څه چل وشو وپېژندلې. دنیا د روزي رسان دی، دنیا ستا خدای او معبود دی، سجده ورته کوي، مونځ ورته کوي. وای د کرکټ په وجه باندې موږ دنیا وپېژندلو، اوسه پورې چا نه پېژندلو. چې زموږ ټیم پیدا شو اوس موږ دنیا پېژني چې د افغانستان
टीम چې د په پلان کې ملک استرالیا کې په ګراوند کې لوبي کوي وغرتهم الحیات الدنیا